السلام علیکم څنګه یې ښه جوړه سکراچ په خیر ښه خو به جوړه وخت منه زده کوم تر دې چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کې سبجیکټ من څه راخص دي هغه د یو انزایم څخه مرخص دي سي دا هغه انزایم چې نومېږي هغه ته وایي کېږي G6PD په نامه باندې یعنی G6PD ټیسټ په نامه د دې فل فارم دی ګلوکوز 6 فاسفیټیټ ډي هایدروجنیز دې ته وایي کېږي سي ده هدې چې مخ ته ځو نو سی G6PD انزایم دا یو انزایم دی جمله په جمله به سره د خلاصوم بیا د مخ ته ښه ډیټیل باندې خلاصوم سي ده G6PD is present in every cells of the body دا په بدن کې د هرې حجرې یعنی G6PD شتون لري یعنی د دې مطلب دا دی دا کوم G6PD چې نوم دی دا په هر حجره چې د زموږ په جسم کې چې هر ځای حجره وي دا انزایم په هغه کې شته لیکن but G6PD is mostly very important for the red blood cells مګر G6PD اکثره د وینې سرې حجرې لپاره خورا مهم دی یعنی د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا کوم G6PD چې ده دا یو انزایم دی دا په هرو حجرو کې شته او دا چې ډېر مخصوص چې دی هغه د سرې حجرې دپاره دی د چی دپاره دی سرې حجرې دپاره دی اوس به دلته لاندې باره خپله سر په خلاص چې دا څنګه د ده دپاره امپورټنټ لري سي ده دا د دې انزایم فنکشن چې دی د دې فعالیت چې دی د ده کار چې دی G6PD protects red blood cells from toxic products which are produced during cellular metabolism. G6PD د وینې سرې حجرې د زهرجن موصلیت څخه ساتي کوم چې د سیلولر میتابولیزم په جریان کې تولید کیږي یعنی د مطلب دا دی وایي چې دا کوم سره حجره چې ده دا زموږ سره وینه چې ده چې موږ سره وینه ورته وایي نو دی ساتي محفوظه کوي د چی څه محفوظه کوي هغه زهرجن یا ټاکسیک یعنی زهرجن یا ټاکسیک کم پروډکټ وي یعنی کم مواد وي یا محصولات وي د هغه ساتي هغه څنګه محصولات زموږ په جسم کې چې هر حجره وي یعنی هر حجره چې دا یوه خبر باید وساته موږ په جسم کې یا سیلز یا هر حجره چې د هغه په دننه میتابولیزم ریاکشن روان دي صحیح ده نو یو میتابولیزم قسم ریاکشن سره په آپس کې روان دي نو دا سیستم برابروي چې دا چیرې ګلوکوز پکار دی چیرې شوګر پکار دی چیرې کم کیمیکل پکار دی هغه ته میتابولیزم وایي صحیح ده نو د دې کیمیکل په دوران کې بیا یو ټاکسیک یا زهریله یو کیمیکل پاتې شي نو هغه کیمیکل د ختمېدو لپاره دا 6PD ډېر مهم رول ادا کوي او هغه ختموي صحیح ده هدې چې مخ ته ځو G6PD protects red blood cells from distractions دی وایي د G6PD د وینې سره حجره د ویجاړولو څخه ساتي یعنی د دې مطلب دا دی وایي چې دا کوم سره وینه چې ده دا د ماتېدو څخه ساتي یعنی دا داسې محفوظه ساتي چې مات نه شي ثابته ساده پراته وي دا د کار دی دا یې ساتي صحیح ده G6PD protects the cells from oxidative stress G6PD حجرې د اکسیډیټ فشار څخه ساتي دا دی وایي چې دا کوم G6PD چې دا موږ محفوظ ساتي د چی څه اکسیډیټیو سټرس موږ ساتي یعنی د دې څه موږ ساتي دا به چی دی دا به داسې امبیلنس سیستم دی دا دلته یو کیمیکل دی هغه امبیلنس سره لکه پری ریډیکل ورته وایي او اکسیډیټیو د کوم چې اکسیجن اکټیو سیستم وي هغه سره امبیلنس وي یعنی دا د دې مطلب دا دی چې کوم د دوړه موړه وي تور اکسیجن کاربن ډای اکساید وي دې ته فری ډیکل وایي کېږي یعنی فری ډیکل یعنی شواوي دې ته وایي کېږي د دې امبیلنس راشي یعنی کاربن ډای په هغه سیل کې ډېر شي د ګوره یو ټماټر دی دا ټماټر څخه به زه تاته یو دغه درکوم اگزامپل درکړم باندې دې خپله سر په خلاصېږي ګوره دا ټماټر ګوره یو سم دی یو بیا اکسیډیټیو کوم ټرسټ ورته وایي دا چې پیدا شي نو هغه داسې لیټ شي نو پر دې باندې حمله کېږي یعنې دا حجره بر اخر ته داسې خراب شي په اخر کې وینه داسې فل خراب شي یعنې په دې باندې ډېر اوس سوچ مه خرابوه بیا دې سر ته خلاصوم ما چې خالي باید وساته چې دی محفوظ ساتي د اکسیډیټیو سټرس موږ محفوظ ساتي دا عکسونه به زه څو دانې در ښکاره کړم په هغه کې خپله په دې باندې بیا سره خلاصېږي صحیح ده اوس راځو چې د دې ټیسټ مقصد څه شو دا خو زموږ هغه وکتئ چې کوم فنکشن دی یعنی کوم فعالیت کوم د ده کار دا ټیسټ موږ د چیز دپاره کوو دا د دې ټیسټ امپورټنټ موږ دپاره چیز دی امپورټنس زموږ دپاره چیز دی اول دی موږ ته اړتیا ټو هیلپ ډایګنوز کازز of hemolytic anemia due to G6PD deficiency
د جی 6 پی ډي چې کمښت له امله د هیمولیټیک انیمیا له امله په تخصیصي کې مرسته کوي. یعنې د دې مطلب دا دی موږ په جسم کې د یو قسم انیمیا هیمولیټیک انیمیا موږ ته راشي چې کله د جی 6 پی ډي کم شي نو موږ په جسم کې دا یو قسم موږ ته هیمولیټیک انیمیا راشي. دا داسې یو انیمیا ده یا داسې یو حالات دی چې په دې کې دا زموږ سره حجره چې دا پټویږي، دلته ختمیږي سره نیمه یې په آپس کې نیمایي یا داسې یا سره حجره چې پراندي نیمایي سایډ یې یوه سایډ نیمه یې سایډ داسې ته زما هیمټالوجیک دغه وګورې نو په هغه کې بیا په دې سره خلاصېږي هیمولیټیک انیمیا چې ته وایي ده. نو دی موږ ته هغه انیمیا راشي، هغه د وینې کمی، هغه د وینې کمخوني موږ ته راشي چې کوم کې حجره پټاویږي. که د دې کمی شوي یعنې د جی 6 پی ډي وي کمی وي نو هغه موږ ته راشي، یا زیات وي هم هغه موږ ته راشي. To help diagnose unknown cases of fruit-linked jaundice in children. نو دی موږ په ماشومانو کې د اوږده یخني د معلوم له امله په تشخیص کې مرسته کولی شي. یعنې د دې مطلب دا دی وایي چې کوم یو کوچنی وي تور جړی ولري د وخته څخه یا جړ جړی ولري په جسم کې د وخته څخه هغه موږ ته راشي. یعنې هغه موږ ته راشي که تور جړی وي که جړ جړی وي د کوچني د یعنې ډېر وخت په جسم کې پاتې شي په هډو کې پاتې شي هغه موږ ته راشي. یو هیمولیټیک انیمیا موږ ته راشي، یو چې دی د تور جړی یا جړ جړی موږ ته راشي. اوس د دې نور کم د لو لیول په چیش کې کېږي، یعنې دا خپله په کم حالات کې ډېر پورته شي او په کم حالات کې ډېر کښته شي. اول لري د لوړ حالات درته وایم بیا د کښته حالات درته وایم. hyperthyroidism, viral hepatitis, chronic blood loss, hepatic coma, progenitus anemia, progenitus کمرتوی megaloblastic anemia یا myocardial infection یا idiopathic thrombocytopenic disease کېدای شي، یعنې په دننه جوړاني کې دی پورته کېږي. اوس بیا د کښته حالات هم درته ښیم. یعنې لو سیسټم یعنې کښته هغه څه کېدای شي هغه د جی 6 پی ډي ډیفیشنسي کېدای شي، یعنې دا کم د انزایم چې کم وي دا په ډېرو کسانو کې کم راځي. یا هیمولیټیک انیمیا کېدای شي یا انفیکشن کېدای شي، د دې د وجې څخه دا کښته کېږي. دوې جملې په یاد درسره وساته. یوه جمله چې ده دا ډېر مهمه ده، یوه دونه نه ده مهم ده. نوټ خالي په یاد وساته، یعنې دا یو قسم نوټ دی. جی 6 پی ډي deficiency is a genetic disorder that most often affect males. د جی 6 پی ډي کمښت یو جنیټیک اختلال ده چې د ډیرو وختونو خو په نارینو کې اغیزه کوي. یعنې د ده مطلب دا دی دا کوم جی 6 پی ډي چې ده دا زموږ میراثي مسله ده، یعنې جنیټیک چې کوم ورته میراث وي د میراث څخه کله کله دا پېښه شي موږ ته دا ناجوړي یا دا کمیش یعنې دا کمیدل په موږ کې پیدا شي هغه ډېر چې دي په نارینهو کې پیدا کېږي. یو بله جمله ده جی 6 پی ډي deficiency lead to destructions hemolysis of the red blood cells after the taking some medications, eating a fever, being or infection, oxidative stress. یعنې دا هغه جمله ده ما چې په دې سره د خلاص کوم په لږ طریقه باندې دی وایي چې دا کوم جی 6 ډیفیشنسي چې ده دا یو دا رقم ناجوړي موږ مخ ته را پیدا کړي چې کله دا کمیش وي دا د انزایم کمی وي چې موږ ته داسې یو ناجوړي را پېښ کړي مخ ته هغه سیسټم کې هیمولیسیس کې د ریډ بلډ سیل. هیمولیسیس مطلب دا دی چې هغه په د اربسیان چې دي د اپل څخه خوړه کېږي د اسایډو څخه خوړه کېږي یا د مابین څخه دا پټویږي دا جسم یې خراب شي لکه هغه وینه وایي موږ ایمولایز شوله وینه نه یې خراب ده چې کله کله چې موږ وګورو اکثر هم تک سور معلومیږي هیمولیسیس دې ته وایي کېږي. نو هغه څه وخت کېږي دی وایي چې کله ته یو دوا وخورې یو دوا چې ته دا چې وخورې دغه د وجې سم ستا وینه هیمولیسیس پیدا کړي. هیمولیسیس یو سور رنګ دی د سور رنګ په رقم سیسي ده. یا چې ته کله مټر وخورې یو قسم مټر ورته وایي نخود دی هغه نخود چې ته وخورې دغه د وجې سم دا هیمولیسیس چې دا ناجوړي ته کمیش ولري د جی 6 پی ډي چې ته کم ولري نو هغه هم چې دا شیان ته خوري یا دا شی ته پېښېږي د هغه د وجې هم دا کېږي. لکه یو دوا خوړل یا نخود خوړل یو قسم مټر چې ورته وایي یا که یو ناجوړي ولګېږي هم وینه بس هیمولیسیس یا اوکسیډیټیو سټرس ورته وایي. دا داسې سټرس دی دا داسې حالت دی چې زموږ په جسم کې د اکسیجن کمیشت دی یعنې هغه امبیلنسي سیسټم سره هغه اکسیجن چې ریاکټیو سیسټم کې هغه امبیلنسي سره یعنې د جسم ته د فری ریډیکل ورته وایي کوم چې شواوي ورته وایي قسم شواوي دي هغه زموږ په جسم ننوځي یعنې قسم دغه وایي د دې څخه دا
دا حالات چې یا دا سیستم وي د دې د وجې څخه زموږ بس دا کمښت پیدا کېږي یعنې هیمولیسیس کېږي RBC کمیږي. هغه د دې کمښت د وجې څخه د G6 کمښت دپاره راځئ چې مخکې ځو د دې ټیسټ به څنګه کوو او د دې نارمل رینج څه دی. د دې نارمل رینج او د ټیسټ کول طریقه سره تعلقات لري. سید یو دی د دې اول کېږي سکرینینګ انزایمټیک ټیسټ دې ته وایي کېږي. دا الیزه میتډ هم دی پخوا کې دی اوس نه کېږي. سیده په دې کې څه چمکي دی دا چې بوتلان واخلي دا بوتلان ما د ښکاره کړي نو هغه ګوري کې د 15 منټ دپاره کلر نه واړوي برخې نه راوړي نو دا پازیټیو دی. کې د 15 منټ دپاره یا سیکنډ دپاره برخ راوړي په دا رنګو کې دا رنګونه هلته زه د ښکاره کوم په عکسو کې معلومیږي نو هغه رنګو کې برخ راوستي نو هغه پازیټیو دی. یعنې د نیګیټیو په پازیټیو په مابینځ کې دا ټیسټ کېږي دا سکرینینګ انزایمینګ ورته وایي انزایمټیک ورته وایي. یو د 15 منټ کې رنګ نه واړوي هغه پازیټیو دی که 15 منټ کې رنګ واړوي هغه نیګیټیو دی. سیده بل دی دې ته G6PD کوالیټیو ایسې ورته وایي. سیده نو دا بیا دا رقم ترتیب دی لکه په غټو ماشینان چې ته وکې لکه کوباس و داسې نور غټ ماشینان وي یا دا چې کوچنی ګلکومیټر راغلی دی زه یې د ښکاره کوم لکه دا چې د یو لاس په قدر کې په دې باندې وکې دې ته ایسې میتډ وایي یعنې کوالیټیو ایسې میتډ وایي. سیده نو په هغه کې د 0.0 بیا د 0.5 یونټ ګرام پر هیموګلوبین باندې نارمل دی. سیده دا هیموګلوبین لازما ورسره راځي هلته چې ته ټیسټ وکړې دلته رنګ د هیموګلوبین درشي هغه د هیموګلوبین په مقدار باندې نارمل راځي. سیده دا 7 د نارمل دی 20 چې دی هغه د هیموګلوبین دغه ورکوي. سیده او بل د کیټان راغلی دی کیټان کوم چې ریپیډ ډایګنوسټیک ټیسټ ورته وایي نو هغه کیټان څه چمکي بس نیګیټیو پازیټیو درشي یا هغه کلر درشي که پازیټیو و هغه کلر تیز پر روان دی که نیګیټیو و هغه صفا راځي لکه په دا کیټ کې چې زه در ښکاره کوم او د دې لپاره سره ADT بلډ در سره وي ADT بغیر د په بل شي باندې نه کېږي. سیده کوشش خو دا ده چې په ADT باندې وکړه او کوم ځای کې چې زه غلط سوی یم یا ویډیو زده سوي هغه دوه واره وګوره خپله سر په خلاصېږي. نور د خدای